السلام علیکم. زه یم نور البصر بصر. تاسو ګوري درشل ډیجیټل ټي وي. په لکي مروت کې د سجاد غازي صاحب سره ولاړ یم. د کورم پار ادبي بهیر نائب صدر دی. ډېر ښه شاعر دی. په خیر علي سجاد غازي صاحب سره مننه بصر صاحب. څه غزل به راته وایې صاحب؟ بالکل. زه به یو تا دپاره یو شی کتاب ووایم چې سپیشل تا دپاره چې درد دې شي ارمان دې شي خو یو سړی. واه. درد دې شي ارمان دې شي خو یو سړی. سم په سړي ګران دې شي خو یو سړی. واه واه واه. درد دې شي ارمان دې شي خو یو سړی. یو سړی. سم په سړي ګران دې شي خو یو سړی. یو سړی. او کام کې د یو کام سل د خاموشه وي سلو ترجمان دې شي خو یو سړی. ډېر ښه دی. سلو ترجمان دې شي. ډېر غزل به راته وایې. غزل به وایم چې څومره تکلیف وي چې په ډکو سترګو ځان ته ګورې. څومره تکلیف وي چې په ډکو سترګو ځان ته ګورې. په کم میدان چې شکست وخورې او میدان ته ګورې. ډېر ښه دی. بېوسۍ اوښکې هم د سترګو بې اختیاره شي چې بېوسۍ اوښکې هم له سترګو بې اختیاره شي چې بایللي یار ته ګورې هم خپل ارمان ته ګورې. او داسې د خلکو زړونه نه دي چې د ستا ګمان دی. داسې د خلکو زړونه نه دي چې د ستا ګمان دی. هسې د مینې په نظر هر یو انسان ته او دغه نیمګړو ارمانونو داسې کړې سجاده. دغه نیمګړو ارمانونو داسې کړې سجاده. نه پکې ګټه چېرته وشوه نه تاوان ته نه پکې ګټه چېرته وشوه نه تاوان ته ګورې. بصر صاحب زه به یو بل غزل څه هېرېږي نه چې یو بل نشي لرې. څه هېرېږي نه چې یو بل نشي لرې. یاد لمحې د یار لیدو نه زورورې. فقط دومره ده چې خوله مې شي خاموشه. فقط دومره ده چې خوله مې شي خاموشه. کني زړه کې مې ځایږي نه خبرې. څه شعر دی. فقط دومره ده چې خوله مې شي خاموشه. کني زړه کې مې ځایږي نه خبرې. او بیا یقین پوره په خدای لرم پرواز کړم. بیا یقین پوره په خدای لرم پرواز کړم. که تر څو دې زما ماتې کړې وزرې. او یو سړي حوصله غره په شان پکار ده. یو سړي حوصله غره په شان پکار ده. ضروري نه ده چې جوړې شي لښکرې. او جنګ په ننګ د ننګیالیو خلکو کار دی. جنګ په ننګ د ننګیالیو خلکو کار دی. سربازي وي پکې نه وي خدای خبرې. ډېر ښه دی. او ستا دښمن د زما تورې لاندې راشي. ستا دښمن د زما تورې لاندې راشي. زما تن د امانت دي ستا په زغل. چې سجاد درنه قربان شو بیا یې ښکل کړې. چې سجاد درنه قربان شو بیا یې ښکل کړې. وطن خاورې زورورې بختورې. وطن خاورې زورورې بختورې. سجاد صاحب زموږ د درشل ډیجیټل ټي وي ستاسو څه رایه ده؟ سره دا خو یو امن پیغام ده او ډېره غټه خبره ډېر لویه خبره ده چې تاسو په ادب باندې کار کوئ او ډېره لکه مونږ ته هم مونږ باندې خلکو ته موقع پکې میلاو شي وړو شاعرانو ته که نه چې تاسو اول خو د تاسو ملاقات نصیب شي بیا د درشل ټي وي نه موږ زموږ ویډیو شیر شي دا زموږ دپاره ډېره غټه اعزاز خبره ده. ډېر مننه کوم. الله دې عزت وکړي خوشحاله شي. ډېره مننه سره. زه یو پیره بیا دا خبره کوم چې ما په پښتو یو نقل دی چې ما په اسمانونو غوښتلی او خدای په ځمکه راکړی. بصر صاحب زه یو پیره بیا د ویډیو مخته دا خبره کوم چې بصر صاحب هغه شاعر ده چې ما به ماشوموالي کې اکثر په سټیج باندې د بصر صاحب شعرونه خوشحاله شي. شکریه. خپل نور البصر بصر له اجازت ورکوي. د خدای په امان.